ای پیغمبره وایا ماته وحی را لګل شوی د چې د پیریانو یوې ډلې په غور سره قران ته وکی خود بیا یې لبرت سنیدو ورسته خپل قوم ته وویل مونږ خورا یو ډیر عجیب قران اوریدلای دی چې د سمې لارې لوري ته لارښوونه کوي دې کبل مونږ پر هغه باندې ایمان راوړای دی او اوس به مونږ هیڅ کله خپل پروردگار سره څوک شریک نه کړو او دا چې زمونږ د پروردگار شان ډیر لوړ او پورته دی هغه څوک مېرمن یا زوی نه دی نیولای او دا چې زمونږ نه په هاند الله په باب ډیر د حق پر خلاف خبرې کوي او دا چې مونږ غنلې و چې انسان او پیرای هیڅ کله د خدای په باب دروغ نشي ویلای او دا چې له انسانانو څخه جنو کسانو له پیریانو څخه د جنو کسانو پناه غوښتله په دې ډول هغوی د پیریانو غرور لا نور هم زیات کړ او دا چې انسانانو هم همغه ګمان وکړ لکه چې ساسي ګمانو چې الله به کوم پیغمبر راونه لیږي